پیغمبر علیه السلام فرمایي تر ټولو بدترین شخص درته یم محتکر دی، محتکر ذخیره اندوزی والا. دا ډېر الله رسول فرمایي چې کله ګراني راشي دی خوشحاله، چې کله الله ارزاني راولي دی پریشانه. دا تر ټولو بدترین شخص دی. او د غصې ده د الله رسول فرمایي یو صحابي بل صحابي ته ویلې ول ما یو واره نه په څو واره د الله د رسول څخه اورېدلي چې کله مطلب دی کاروباري دی شی یې ذخیره کوي، چې ذخیره یې کوي بیا دا ریټونه د دوی په خپل لاس کې ریټونه چې هلته د سره مال پروت دی ریټونه بړاو کړي ورسئ دا نوي اډیا لره ورسئ ټولمن لوډ دا شیان لره ورسئ دا چې کله مال نه وي ورسره بیا شی چې دی هغه راشوه کړي. وایي ما د الله د رسول څخه یو واره نه ما په څو واره اورېدلي دي داسې کسان به په جهنم کې د اور پر هغه لویه لوړه غټه لمبه باندې الله کښېنوي چې ریټونه دی د ځان ګټه پکې ویني. جهانګیر ترین دی انتخابات کې پارابور پې خرڅې کړې، نن دی خپل روپۍ یعنی بره راواخله یې ورکړي دی بړاو کې دا ټوله پیکسیانې تقریبا دا د ده دي هلته خپل شی پکې باسي. د الله رسول فرمایي داسې سړی به بیا د قیامت په ورځ د اور پر هغه لویې غونډۍ باندې الله کښېنوي. بیا د الله رسول فرمایي کوم سړی چې ذخیره اندوزي کوي، ذخیره اندوزي څه مراد د انسانانو او د حیوانانو خوراک دی. پرزپاټ والا دی هغه نه د انسانانو خوراک دی نه د حیوان، د انسانانو حیوانانو وړه دې راواخله، غنم دې راواخله، برد دې راواخله، دال دې راواخله، چاولې دې راواخله، چولې دې راواخله، دا انساني خوراکونه دي. پروړ دې راواخله، اوربشې دې راواخله، چوکر دې راواخله، د حیوانانو خوراک دی. دا ذخیره کې چې ذخیره یې کې بیا یې دی بازار له راباسي ګټ ورباندې کوي. د الله رسول فرمایي لعنت دې وي پر دې دوکاندار باندې، لعنت چې کوم سړی د باره څه شی راوړي د خرڅېدو دپاره او کم سړی دا شی ذخیره کوي، هغه چې د باره سې راوړي الله رب العزت روزي ورکوي، هغه چې کوم چا ذخیره کړې ده پر هغه د الله له جانبه لعنتونه چې دي هغه پر هغه د الله له جانبه لعنتونه وي. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د الله رسول فرمایي کوم سړی چې ذخیره کوي، ذخیره اوس ذخیره یو داسې شی دی عزیزانو، یو عام ایټم دی، روپۍ د چا سره ورسره ولې واخیستل چې څه ګران شي زه بیا خرڅ کړم. اوس یو داسې سړی دی چې ټول ښار د کنټرول کړی دی، که دی شی نه راوباسي بازار کې به ګراني، که دی شی د ځانه سره کښېږدي بازار کې به ګراني. صحیح سلو یو ما او تا په 50,000 په 10,000 په لک روپۍ د شی اخیستی دی جمع کړی دی هېڅ دی چې انشاءالله که ښه ریټ راباندې راغلی. دا نه، هغه خلک چې هغه دا ټول ښار متاثره کوي، د ټول ښار انسانان متاثره کوي، د ټول وطن انسانان متاثره کوي. حضرت عمر فاروق فرمایي داسې سړي ته الله دوې خبرې مخامخ کوي. اوله خبره چې دا هغه دا ده چې دی جذام مرض الله ورباندې راولي. جذام اډونه به خوړل کېږي، اډونه به وسولیږي، لکه شوګر والا راواخله کرار کرار دا ګوتې چې پرې کوي کرار کرار یې ګوتې ویلیږي ویلیږي ویلیږي. الله یو دغه بیماري ورباندې راولي پر ذخیره اندوز باندې، او دویم الله مفلسي ورباندې راولي. دا دوې خبرې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سره نقل کړي دي، او دا د الله د رسول قول دی، وعده ده، وعده چې داسې به کېږي. کوه مه ظلم مه کوه، دوې روپۍ خوندورې والله تر 2 لکه بې خونده ډېرې ښې دي. دا یقیني خبره ده عزیزانو. څوک د چا په حال څه خبر دی؟ ډاکټران لره ورسئ، میډیکل والا لره ورسئ، اسپتال لره ورسئ. یو سړی د ماښام ګوله نه لري او بل سړی پر معمولي چیکاپ باندې دی له تاسې 1500 روپۍ فیس اخلي، او اوس بیا ډاکټرانو هغه ظلم شروع کړی دی فیس د مخه جمع کړي. یو قریب رالی، انډیوال رالی، د ماجت ملا رالی، کلاس فیلو پیس وختي جمع شوی دی. دونه سپیتوب چې په زر نه شوې موړ نو په لکم والله که موړ شي. والله دا خو جهان دی، جهان په له اوړي را اوړي عزیزانو. دا حال یو د الله یو دی، الله یو پر یو حال دی. لمر د شپې نه و د ورځې دا دی ستا، سپوږمۍ اوس نشته د شپې ستا،
ستوري د ورځې نسته د شپې سته، یو الله دی چې هغه پر هر حال کې هغه دی. هغه صحیح سو. وتلک الایام نداولها بین الناس، لا فرمایي شپې ورځې په خلکو کې اړه او داړه، کله خوشحاله په خندا، کله پریشان په بغارو، کله طبیعت برابر کله طبیعت خراب، دا ټول کله جوړ کله ناجوړ، کله پر کور کله پر بیابان، کله څنګه کله مفلس کله کار برابر. نو د الله رسول فرمایي ذخیره اندوزي والا چې کوم دی د الله وعده د دوی خبرې به ودته ورکوي، جزام مرض ایو مفلسي، د الله د مقدر کړی د په تقدیر کې د دپاره چې د هغه لیکلې ده.